د رسنیزه ژبه درنو مینوالو په لار اچول هم د ژباړې اغېز دی چې پښتو رسنیزه ژبه خو څه کوي چې ان ادبیاتو ته یې لار کړې ده. په لار اچول چې د پښتو کې لکه یو شی چې غورځوي، او دلته د لار اچولو بدیل موږ ډېر لرو. مختلف ډول یوه کلمه لیکلی سو ورته. مثلا دا جمله ده د بهسود پل پروژه په لار اچوو. پښتو کې داسې راتلی سي چې د بهسود پل پروژه پیلوو، یا د بهسود پل پر پروژه کار پیلوو یا کار پرې کوو. بل مثال ګورئ، په بېلابېلو برخو کې سروېګانو په لار اچول. پښتو کې ساده ویل کېږي په بېلابېلو برخو کې سروې کول. ګانې ته هم اړتیا نسته. دغه بله جمله ده د انګریزي ژبې وړیا کورسونه په لار اچول شوي. نو ووایه چې د انګریزي ژبې د زده کړې وړیا کورسونه پیل شوي. نو دغه څو بېلګې دي، خدای وکړي چې تاسو په خپل عملي چارو کې ترې استفاده وکړئ او دغه په لار اچولو په ځای مختلفې کلمې ورته وکاروئ. الله مو مل.